بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو د سیستم د سایډ بار په اړه باندې معلومات درکوم. سایډ بار یا اډمین سیکشن چې په دې برخه کې موږ کومې برخې لرو دا به تاسو ته یوه تشریح کړو. مخکې هم درته ویلي وو چې په تاسو سیستم د ښه توب لپاره چې د سکرین تاسو ته غټ ښکاره شي، نو دې په خاطر تاسو کولی شئ چې دغه سایډ بار بند کړئ. هر بخش ته چې راځئ تاسو ته به سایډ بار بندیږي، دلته به تاسو خپل کار پکې کوئ. نو کولای شئ چې د دې برخې نه سایډ بار غټ هم کړئ چې په همدې شکل باندې بیا تاسو ته پاتې کیږي. نو زه راځم دا غټومه. لومړی که په دغه ترانسپورټ او هوایي چلند باندې تاسو کلیک وکوئ، نو دلته به تاسو د دې سیستم ډاشبورډ ته یا اصلي صفحې ته ځئ. د دې ځای نه هم تللی شئ. وروسته له دې نه چې په خپله نوم باندې مو کلیک وکئ، دلته تاسو کولی شئ خپل عکس مو تغییر کړئ، خپل نوم، تخلص سره د پاسورډ تاسو دلته تغییر کړئ. راځو اولې صفحې ته یا اول اصلي پاڼې ته. په دې باندې چې تاسو کله کلیک وکوئ تاسو به مین صفحې ته راځئ. او د دې نه وروسته موږ په عموم کې دلته درې برخې لرو. یو چې ده دغه برخه چې ده مقام ته ښکارېږي، معاینیت او ریاست ته. په معاینیت، ریاست او مقام کې موږ چې کوم صلاحیتونه ورکړي دي هغه خپله اصلي پاڼه لري یا ډاشبورډ لري. هغو ته معلومیږي چې څومره محصولات ثبت شوي، پرچون خریداري او پروژې د ورځې، میاشتې او کال او ټولې څومره ثبت شوي دي دا ښکارېږي ورته. له هغې نه وروسته موږ اداري مراسلاتو ته راځو. اداري مراسلات د هر بخش فرق لري، لکه د ریاست او د فرق لري، د آمریت فرق لري او د همدغه مدیریت هم فرق لري. اوس مقام ته کله چې موږ دلته راشو دغه بخش کې فقط اوس دی کولی شي چې موضوع ولیکي او راجع یې کړي. فعلا د ما د بحث تر اثر لاندې کوم بحثونه نشته دي، ځکه ماته دا خالي ښیي. نو د مقام تر اثر لاندې چې هر څومره بحثونه وي هغه ټول ورته ښیي. د ریاست تر اثر لاندې چې څومره وي هغه به هم ورته ښیي. که چېرته همدغسې راشو مدیریت ته، مدیریت باندې چې کلیک وکړو دلته به دې ته یو بل بخش ښکاره کېږي. دلته به داسې یو بخش ښکاره کېږي چې یعنې دا کولی شي ټوله موضوع سره د ګڼې یا شمېرې سره د مکتوب د تاریخ دا ټول دلته کولی شي چې ولیکي. نو په دې برخه کې موږ لرو اداري مراسلات. په اداري مراسلات کې پیشنهادونه برخه، مکتوبونه او دغه نور برخه ټوله په دې کې شته ده. بل موږ لرو پرچون خریداري. په پرچون خریداري کې موږ فعلا دوې برخې لرو. یو چې ده میم دوه ورته وایو چې د 50,000 نه کومه خریداري کمه وي هغې ته موږ میم دوه وایو، او د 50,000 نه تر 50,000 پورې هغې ته موږ میم درې وایو. چې د 50,000 نه پورته شي هغه پروژې ته ځي یا قراردادونو ته. نو کله په دې چې موږ کلیک وکوو دغه سیستم موږ داسې جوړ کړی ده چې کله تاسو یو کوټیشن یا یوه نرخګیري جوړه کړئ، د هغې نه وروسته چې کله تاسو مقایسوي جوړوئ، نرخونه چې ورکړله مقایسوي به هم خپله سیستم جوړوي او میم درې به هم خپله سیستم جوړوي چې په دې باندې به داسې دقیق معلومات درکړو او ټول به مشخص کړو چې څنګه دا جوړیږي. اوس به موږ تاسو فقط سایډ بار پرنټ کړو. بل په دې برخه کې که چېرته موږ راشو لکه دغه میم درې دی ثبت کړي دي، میم دوه یې ثبت کړي دي، اوس دغه یوه میم دوه زه انتخابومه. په دو میم دوه کې خریداري ده. دغه برخې که تاسو چېرته وګورئ پیشنهاد د میم ترتیب کوونکی دا ټول په پښتو دي، دا په پښتو پرنټ کېږي. که چېرته تاسو وغواړئ چې دا په دري باندې پرنټ شي نو تاسو به دغه ژبه تغییر کوئ، دري ته بیا اړوئ، دغه شیان به ټول اتومات خپله دري ته اوړي، دا دریافت کننده او هر څه. که چېرته دا فورما په پښتو پرنټ کوئ تاسو ته به دا فورما په پښتو پرنټ کېږي. د دې نه وروسته موږ بل بخش لرو په سایډ بار کې د آمریت بخش. په آمریت کې هم اداري مراسلات لرو، پرچون خریداري لرو. د هغې سره یو څه تفاوت لري. په مدیریت کې هم چنان موږ اداري مراسلات لرو چې د هر یوزر د لاسرسي یا د اکسس مطابق به هغه دغه شیان ویني. اوس پرچون خریداري لرو، پروژې لرو، پی او لرو، د پروژو انوایسونه لرو او تدارکاتي پلان لرو. د هغې نه وروسته موږ یو بل بخش لرو چې هغې ته مالي او حسابي برخه وایي. په مالي او حسابي برخه کې زیات میمونه لرو، ب لرو چې د میم لس نه شروع کېږي، که څه هم میم دوه او میم درې هغه مربوط د تدارکاتو برخه وه، نو دغه برخه اوس د مالي او حسابي ریاست شوه. په دغو کې موږ بي لرو، بودیجه
په د بودیجه کې هم نورې برخې لرو چې هغه اوس ان شاء الله کار پې کوو چې جوړې بشي. بودیجه لرو، په هره بودیجه باندې تاسو چې کلیک وکړئ، که په بیشل باندې کلیک وکړئ بیشل معلومات به تاسو ته ټول مکمل راځي، که په بلاس باندې تاسو کلیک وکوئ بلاس به راځي. اوس دا موږ جوړه کړه په دو بیشل کې باید مکمل معلومات راځي. فعلا په دو کې چې څومره معلومات رسولي دي همغه به موږ ته ښکاره کیږي. د دې نه وروسته موږ لرو بلاس. په بلاس باندې چې کله کلیک وکړئ همغه بلاس معلومات به دلته راځي او پرنټ کیږي به. فعلا په دو کې معلومات نه دي رسولي، په کوم کې چې معلومات رسېدلي وي په ټول ښکاره کیږي. نو بله برخه لرو د بدرۍ. دا بجټ درې ده چې په دې کې به هغه د بجټ برخه ثبت کیږي. بله شپاړس لرو یا میم 14. دا بیا د میم برخه ده. په میم کې چې څومره معلومات ثبت شوي وي دا به دلته ثبت کیږي. بیا دا هم مرحلې لري، په هره مرحله کې دا ثبت کیږي. بل راځو د فرم خزاین بخش ته. فرم خزاین هم په همدغه شکل باندې ده. له هغې نه وروسته میم درې 14 لرو، 10 12 11 چې په دې کې په هر یو کې خپل مطابق معلومات ثبت کیږي او پرنټ کیږي. د پرنټ برخه مو ورکړې ده چې هره برخه تاسو وغواړئ په همغه شکل به دقیقه تاسو ته پرنټ کیږي. که په A4 ورقه کې غواړئ په A4 کې پرنټ کیږي درته، او که په A3 کې غواړئ په A3 کې درته پرنټ کیږي. دا بخش چې ده د مالی او حسابي برخه ده. له دې نه وروسته موږ لرو بله برخه د ډیپو برخه ده. په دې کې موږ ټول د څلور ولایتونو ډیپوګانو ثبت کوو، که هغه د میدان هوایي وي یا د هوایي ډګرونو وي یا د ترانسپورت اجازه وي. کټګوریګانې پکې لرو چې هغه پکې ثبت کیږي. د معتمد پکې اضافه کوو، حالات پکې اضافه کوو. میم برخه ده چې په دې کې د میم 7 فرم ذخیره کیږي، میم 5 یا میم 15 پکې ثبت کیږي. د فیس 15 فرم پکې ثبت کیږي، د فیس 8 فرم پکې ثبت کیږي، د اجناسو ثبت ده پکې، د ډیپارټمنټونو ثبت ده پکې او د کارکوونکو ثبت ده پکې، چې په دو کې تر اوسه نورې برخې پاتې دي هغه هم پکې اضافه کوو. له دې نه وروسته موږ راځو د تشکیلاتو برخه ته. د تشکیلاتو برخه موږ داسې ورکړې ده چې د وزارت څومره تشکیلات دي دا ټول موږ دلته پکې رسولي دي د الف نه تر یا پورې. اوس د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت موږ اول بحث ته چې خارج رتبه راځي د دې تر اثر لاندې چې کوم بحثونه شته دي ټول به دلته موږ ته دقیق ښکاره کیږي. کوم معاینتونه یې تر اثر لاندې دي، کوم ریاستونه یې تر اثر لاندې دي، او کوم نور بحثونه چې تر اثر لاندې دلته موږ ته ښکارېږي. لکه بل معاینت لرو مالي او اداري. دا معاینت هم مافوق رتبه ده، د دې تر اثر لاندې چې کوم ریاستونه دي دا به ښکارېږي. بیا د هر ریاست، د هر امریت، د هر مدیریت تر اثر لاندې چې کوم بحثونه شته دي هغه به موږ ته ښکاره کیږي. له دې نه وروسته موږ دغه سیکشن بندي کړي هم دي یا کټګوري بندي کړي هم دي چې دلته موږ ته معاینت ښکاره کیږي په شمول د مقام. ریاستونه به دلته موږ ته ښکاره کیږي. د هغې نه به وروسته موږ ته امریتونه وي، مدیریتونه به وي، او د څلورم بحث نه تر اتمه بحثه به دلته موږ ته ټول بحثونه ښکاره کیږي. دا اکسس موږ تاسو ته درکړی ده چې هر څوک کولی شي دغه بحثونه وګوري. د تشکیلاتو نه وروسته موږ لرو د راپور برخه. د راپور برخه ډیره مهمه او ضروري برخه ده. دا هغه برخه ده چې د دې په اساس باندې موږ کولی شو د هر بخش راپور واخلو. لکه د راپورونو اصلي برخه ده او داسې نورې برخې دي. د میم 14 برخه ده. په دې کې دغه بعضې راپورونه چې تر اوسه پورې پکې پاتې دي خو راپورونه موږ مکمل پکې اضافه کوو. میم 14 ده. موږ سیستم مخکې هم درته ښودلی و چې دغه راپورونه په دومره دقیق او سرعت سره اخلي چې فقط تاسو هغه تاریخ ورکړئ اتومات پې تاسو ته راپور اخلي. زه ورته وایم چې دغه 3 ورځو راپور موږ ته راکړه. 3 ورځې څنګه کلیک کړئ څومره راپورونه چې پکې وي هغه به تاسو ته ټول مکمل ښایي. که چېرته وایي چې د یوې میاشتې تاسو ته به د یوې میاشتې راپور وښایي. همدغسې اکسل هم تاسو کولی شئ چې د اکسل په شکل هم پرنټ کړئ او د خود پی ډي اف په شکل هم کولی شئ. په دغه نور هم کولی شئ چې تاسو دقیق سرچ وکړئ د موضوع په اساس باندې، د میم 14 د شمیرې په اساس باندې او همدارنګه نورو بخشو په اساس باندې. اداري مراسلات دي. په اداري مراسلاتو کې هم تاسو کولی شئ چې د دغه هفتې گزارش تاسو واخلئ. دا مکمل تاسو ته گزارش راځي، کولی شئ پرنټ یې کړئ. د دې نه وروسته موږ پرچون خریداري لرو. په پرچون خریداري کې تاسو غواړئ د دې هفتې پرچون خریداري وګورئ.
تاسو ته راځي د دې هفتې پرچون خریداري چې کومه شوې ده مثلا میم سې ده دا د نیازمند شعبې تخمیني قیمت یې ورکړی اما حقیقي قیمت تر اوسه نه ده ورکړی. دغه میم سېګانې چې دي تر اوسه نه دي تکمیل شوې. دغه یوه چې تکمیل شوې ده خریداري بیټري ده چې تقریبا دلته یې موږ ته ښودل ده چې 440,000 روپۍ دغه تخمیني قیمت ورکړی او په 440,000 اخیستې ده. نور هم دلته که چېرته تاسو وغواړئ د دغه میاشتې یا د تېرې میاشتې ټوله ډیټا وګورئ په دې شکل تاسو ته ګزارش راځي کولی شئ چې دا پرنټ کړئ هم په اکسل شکل باندې او هم په پی ډي اف شکل باندې تاسو ته دا راپور درکوي. دا راپور بیا دومره دقیق درکوي چې کوم بخش تاسو پکې وغواړئ هغه تاسو ته ښیي. په دو پرچون خریداري کې مثلا زه غواړم د دغه هفتې معلومات وکړم د دې جمله تاسو ته دلته په ښیي په پښتو حروفو یې هم درته ښیي. نور د خریدارۍ واحدونه او دا برخه هم درته ښیي چې په دې ګزارشاتو برخه موږ یوه بله ویډیو جوړوو دقیق په ټول درته وښیو. اوس فعلا موږ په سایډ بار باندې غږیږو. بله برخه د دې ګزارشات نه وروسته اسناد دي. تاسو کولی شئ دلته یو سند پورته کړئ. هغه سند چې د هر څه په اړه باندې وي مثلا یو پی ډي اف ده تشکیل په برخه کې وي یا یو پی ډي اف وي د میم 2 فورم وي خالي چې یو څوک وکولی شي د ځنې ډاونلوډ کړي او نور کارمندان استفاده ترې وکولی شي. دا اضافي سندونه دي. بله برخه موږ لرو پکې د تفتیش برخه. په تفتیش برخه کې همچنان موږ ډاشبورډ لرو روزانه هفتهوار او داسې برخې موږ ته په دې کې ښکاره کیږي. دا چې دا د تفتیش برخه ده. په تفتیش برخه کې ریاستونه لرو بخش د تحت بررسی لرو تفتیش تو و بررسی سالانه یا کلنی تفتیش مونږ لرو. ثبت او یا اتحاد سفارشات مونږ دلته پکې لرو. ثبت و ارسال اسکن گزارشات پکې لرو. نور سفارشات اداره عالی تفتیش پکې لرو. نور راپور یافته ها او سفارشات په دې کې لرو او د هغې نه وروسته دا ټول مربوط دی تفتیش کیږي. موږ دوه رقمه تفتیشونه لرو. یو تفتیش موږ خپله د سیستم ده چې په سیستم کې څوک تغیرات راولي یا کومه ډیټا پکې اضافه کړي یا کوم مشکل پکې راشي یا ووایي چې مثلا دغه شی موږ نه دی پکې اضافه کړي یا دا بل چا پکې اضافه کړي هغه موږ ته هلته ښکارېږي د سند په شکل باندې. موږ ورته ښیو چې دغه کار تا کړی یا تا نه ده کړی یا بل چا کړی. دغه تفتیش چې ده د وزارت تفتیش ده. د وزارت کې موږ یو ریاست لرو د تفتیش داخلي په نامه باندې دغه برخه ده چې دا اکسس هم هغو ته په خط ورکړی ده. بله برخه موږ لرو د سفرونه مثلا کارمندان دي کوم کارمندان دي کومو کشورو ته سفر کړی ده. دلته موږ دوه رقمه سفرونه لرو. یو داخلي ده لکه ولایاتو ته کوي بل خارجي ده لکه نورو کشورونو ته کوي چین ته پاکستان ته ایران ته او داسې نورو کشورو ته. نور د سفر کنندگانو یا دغه سفر کوونکو په اړه باندې معلومات دي. بل بخش د ویزې ده. ویزه کې معلومات دي چې کوم کارمند ته یې ویزه ورکړې ده د هغې په اړه باندې ټول مکمل معلومات دلته موږ کولی شو چې ثبت او ویې ګورو. بله عمومي برخه لرو. په عمومي برخه کې د هر ریاست کارکوونکي چې په دې سیستم کې موږ ثبت کړي دي هغه به دلته ښکاره کیږي. زه که چېرته په دې کلیک وکوم د موږ د ریاست مطابق ډیټا چې کومه ده نو هغه به دلته موږ ته ښکاره کیږي. اوس فعلا ځکه نه ښکاره کیږي چې د موږ برق لاړلو انټرنیټ قطع شوی ده. د دې نه وروسته موږ کارکوونکي لرو واحدونه لرو. واحد یعنې موږ کله چې خریداري کوو یا پرچون خریداري ده یا بله خریداري ده د هغې واحدونه دي. واحد اندازهګري لکه د کیلوګرام ده متر ده لیتر ده او داسې نور واحدونه به دلته ثبتوو چې په دغه کې موږ تقریبا تر 50 نه زیات واحدونه ثبت کړي دي. ضرورت نشته چې نور پکې اضافه کړئ. بیا هم که نوی واحد پیدا کېږي تاسو کولی شئ دلته اضافه کړئ. بل موږ لرو فروشنده شرکت ها. د هر میم درې چې موږ ثبتوو باید موږ یو نرخګیري راوړو د بازار نه. د دریو دوکانونو شرکتونو یا کمپنیو څخه باید موږ کوټیشن یا نرخګیري واخلو. د هغې نومونه سره د جواز نمبره او سره د ادرسه په دې ځای کې ثبت کیږي چې موږ کولی شو د هغې په اساس بیا دې نه خریداري وکوو. دا واحدونه دي. په دې کې موږ تقریبا 3 واحدونه اوس فعلا لرو او دا زموږ د ریاست کارکوونکي دي چې دا ټول کارکوونکي دي. موږ دلته کولی شو چې وګورو. او بل بخش د فروشندګانو ده. دغه هغه فروشندګان دي تقریبا 315 شرکتونه او دوکانونه موږ ثبت کړي دي چې په کوم ځای کې ده. اوس عزیزي ټکنالوژي ده
آل ان وان کمپیوټرز دي، لوازم بهداشتي دي، دغه ټول دوکانونه موږ دلته ثبت کوو سره د جواز نمبر. هیئت خریداري موږ لرو. هیئت خریداري د هر ریاست جدا ده او فرق لري. که چېرته اوس موږ د تدارکاتو ریاست ته وغواړو، دلته موږ هیئت خریداري د هغې ثبت کولی شو چې میم 2 لپاره ده که د میم 3 لپاره. نوم وظیفه یې درته لیکو. که د میدان هوایي لپاره وي د هغو لپاره جدا لیکو او جوړوو یې. بل بخش موږ لرو دا د میم 10 دا د میم بخش ده. نام امضا ترتیب کننده ها دا هغلته بیا راځي دغه نمونه چې کله تاسو یوه میم 14 یا حواله ثبت کړئ د هغې تر لاندې دغه نمونه بیا راځي. دا هم په داسې شکل باندې جوړ کړي دي چې هر ریاست یې جدا جدا معلومات کیږي. نور بخشونه نام امضا کننده میم 16 ده. میم 14 کې موږ چې کله نمونه ثبت کړو، مثلا د کابل ولایت لپاره، مثلا د هلمند لپاره، د هرات لپاره، د مزار لپاره، د هر یو میم 16 امضا کنندگان چې دي دا به فرق کوي. بل بخش لرو موږ د پروفایل. پروفایل هم مخکې هم درته ښودلی و چې دلته بیا راغلی ده. نور قوانین لرو موږ هر بخش ته قوانین جوړوو. دا قوانین داسې موږ جوړوو چې هر چاته خپل صلاحیت ورکوو. مطابق د صلاحیت دلته موږ هغو ته صلاحیت ورکولی شو. دا هم بیا رتبه بندي کړي دي که نه. مثلا یو صلاحیت چې موږ درته نوی جوړوو هر چاته هغه ته صلاحیت ورکوو. مثلا موږ ورته وایو چې په پروژه کې هغه کس وکولی شي پروژه ولیدلی شي، ثبت یې کړی شي، تفصیل یې وکتلی شي، یا په مالي او حسابي برخه کې میم 11 وکتلی شي یا یې تغییر کړی شي، میم 10 ولیدلی شي. دغه برخې ټولې موږ په قوانینو کې لرو. بل بخش تفتیش ده. په تفتیش کې چې کوم تغیرات راځي، کوم ډیټا ثبت کیږي، دلته به هغه ډیټا ټوله مکمله ثبت کیږي. اوس فعلا که موږ تاسو وګورو 10514 ډیټا یعنې دغه لاګونه موږ ته ثبت شوي دي. دا همدغسې زیاتیږي. نو دغه برخه چې وه د تفتیش د سایډ بار برخه وه. بل برخه په دغو کې موږ لرو وتل. که چېرته تاسو سیستم نه غواړئ چې لاګ اوټ شئ، په دې باندې به کلیک وکړئ نو سیستم نه تاسو لاګ اوټ کیږئ. نو دا وه د سایډ بار برخه. انشاءالله دغه نورې برخې چې دي په دې باندې به موږ تاسو ته دقیق یو معلومات درکړو انشاءالله. خدای دې وکړي چې د دې نه هم یو څه زده کړي وي. السلام علیکم.